السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. محمد نبي خیریه بنسټ یو ځل بیا له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړه. د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لونډر محمد نبي خیریه بنسټ یو ځل بیا په دې مبارکه میاشت کې په پغمان کې له لسګونو اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. محمد نبي په فیسبوک پاڼه لیکلي دي د محمد نبي خیریه بنسټ د خپلو مرستو په لړ کې نن د کابل په پغمان ولسوالۍ کې له 55 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. نننۍ مرستې د بنسټ مسؤلینو په خپل لاس تر بېوزلو اړمنو کورنیو ورسولې. هغه لیکلي دي د بنسټ خیریه چارې د روژې مبارکې میاشت کې نورې هم ګړندۍ سوي دي او هڅه کوي چې تر خپله وسه له بېوزلو کورنیو سره لا ډېرې مرستې وکړي. نبي زیاته کړې ده، موږ په دې برخه کې ستاسو ملاتړ او مرستو ته اړتیا لرو، ځکه چې زموږ د چارو د پیاوړي کولو لپاره ډېرې ارزښتمنې دي. همدغه ډول یې له نورو هم د مرستې غوښتنه کړې ده. د یادولو وړ ده چې د محمد نبي خیریه بنسټ لخوا د څو کلونو راهیسې په کابل او نورو ولایتونو کې له خلکو سره بېلابېلې مرستې کوي چې په ځانګړې توګه د روژې پر مهال بیا د دغه بنسټ لخوا د مرستو لړۍ لا ډیریږي.